السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د فیسبوک کلر بدل کړئ. دوستانو تر اوسه به تاسو فیسبوک په بلو کلر کې استعمالوئ، تاسو به شین کلر کې استعمالوئ. اوس تاسو دوستان کولی سئ چې فیسبوک په مختلفو کلرو کې په خپل موبایل کې استعمال کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده. که غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو له مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. دلته به تاسو راسئ په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټایټل باندې کلیک وکړئ لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دغه رقم به دلته تاسو راسئ دغه به تاسو کلوز کړئ. نو کله چې دوستانو دغه تاسو کلوز کړئ دغه رقم که اوس تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک ته هر رقم کلر ورکړئ یعنې که تاسو غواړئ چې هر رقم ته کلر باندې ودروئ هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره درولی سئ. ګوره دوستانو زه غواړم چې د دې بیکګراوند کلر دې ریډ وي یعنې بیکګراوند کلر دې ریډ وي او د هغه رقم ټیکس کلر دې بلیک وي. نو ګوره دوستانو صرف په تاسو راسئ په بیکګراوند کلر کې به دوستانو تاسو یعنې تاسو سور کلر وښیاست او د هغه رقم په ټیکس کلر کې به دوستانو تاسو تور کلر وښیاست. که چیرې تاسو غواړئ چې بل رقم ته بیکګراوند ورکړئ ګوره دوستانو هغه بیکګراوند به تاسو ور بدل کړئ او د هغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې دا د ټیکس کلر ور بدل کړئ دلته بیا دوستانو تاسو د ټیکس کلر هم ور بدلولی سئ. ګوره دوستانو اوس یې د بیکګراوند کلر ګرین سو او د هغه رقم ټیکس کلر یې ریډ سو. که چیرې تاسو غواړئ چې اوس ټیکس کلر ور بدل کړئ نو ګوره دوستانو زه غواړم چې دا ټیکس کلر ورکړم صرف په تاسو هغه کلر دلته ور وښیاست. نو ګوره دوستانو د ټیکس کلر یې بدل سو او د هغه رقم زه غواړم چې بیکګراوند کلر دې سپین وي. نو ګوره دوستانو به تاسو هغه سپین ور وښیاست. یعنې که تاسو غواړئ چې هر رقم ته بیکګراوند باندې ودروئ او هر رقم ته ټیکس کلر ورکړئ هغه اوس تاسو په خپل لاس ورکولی سئ. کله چې دغه دوستانو تاسو ورکړئ د هغه رقم بیا تاسو راسئ په اپلای باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په اپلای باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو اکټیو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې اکټیو کړئ کوم ایډز چې رالو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه ایډز تاسو کلوز کړئ دغه رقم اوس تاسو راسئ دلته به تاسو خپله آی ډي خلاصه کړئ یعنې دلته به تاسو خپل نمبر ورکړئ او په لاندې خانه کې به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ او دلته به تاسو ته فیسبوک خلاص شي. دغه رقم کله چې دوستانو تاسو خپله آی ډي خلاصه کړئ دغه رقم بیا بیکګراوند کلر به یلو وي او ټیکس کلر به پینک وي. نو ګوره دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک کلر بدل کړئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.